د افغانستان او پاکستان کرکټ بورډونو روانه میاشت د دغو هیوادونو د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د درو نړیوالو یو ورځنیو لوبو د لړۍ مهالویش اعلان کړ. یادې سیالۍ به د سریلانکا په دوو بېلابېلو لوبغالو کې د اګست په 22مه، 24مه او 26مه نیټه ترسره سي چې د دې سیالیو کوربهتوب د افغانستان کرکټ بورډ پر غاړه دی. ټاکل شوي چې د پیل دوه لوبې د سریلانکا په سویلي، هم بانو توتا او وروستۍ لوبه د پلازمینې کولمبو په لوبغالي کې وسي. د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ دا سیالۍ پر داسې مهال پلان شوي چې ورپسې را روانو میاشتو کې د آسیا جام او نړیوال جام مهمې سیالۍ هم را روانې دي. د افغانستان کرکټ بورډ چارواکي هیله دي چې دا سیالۍ به راتلونکو سیالیو ته د افغان لوبډلې چمتووالي کې مرسته وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف ویلي چې د افغان ملي لوبډلې لوبغاړي دغو سیالیو ته په بشپړ ډول چمتو دي او دا چې په دې وروستیو کې بنګلادیش ته د یو ورځنیو لوبلړۍ کې ماته ورکړې، نو د پاکستان پر وړاندې سیالیو کې به هم په لوړ مورال سره ولوبیږي. د پاکستان کرکټ بورډ هم ویلي چې له افغانستان سره دا لوبې به د بابر اعظم په مشرۍ د دوی د ملي لوبډلې سره آسیا جام ته په چمتووالي کې مرسته وکړي. د یادونې وړ ده چې د آسیا جام سیالۍ د اګست په وروستیو کې پیلیږي. افغانستان او پاکستان تر اوسه دغو سیالیو ته لوبډلې نه دي اعلان کړي. د افغانستان او پاکستان کرکټ ملي لوبډلو تر اوسه په خپلو کې د یو ورځنیو لوبو لړۍ نه ده کړې، خو 4 ځله سره مخامخ سوي او 4 واړه لوبې پاکستان ګټلې دي. د دواړو لوبډلو ترمنځ وروستۍ یو ورځنۍ لوبه د 2009 کال په نړیوال جام کې وسوه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د 3 اوریزو لوبو یوه لړۍ هم د روان کال په مارچ میاشت کې وسوه چې افغانستان 2-1 وګټله. افغانستان تر دې وړاندې په عربي متحده اماراتو، هندوستان او قطر کې د خپلو میلمه لوبډلو کوربهتوب کړی دی، خو دا لومړی ځل دی چې په سریلانکا کې کوربهتوب کوي.